السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو په ټول بخیر. د ولاګ شروع خو وشو د خیره او اوس چې کوم دی نو سپری کوم خو په د مالټو باندې. نو د مالټو کې کچ کچ یا دغی څه ورته وایي غوټۍ یې کلي، نو دا سپری چې په وکړې نو غوټۍ نه ریځي او بیا دانې وکړي. دا سپری خلک وایي چې په ونه کې نو بیا دغه کوي، بیا دانې چې کوم دي نو هغه ریږي. نو اوس زه دا سپری پې کوم او زمونږ سره اوسئ. دغه اوس دا سپری جوړو، تاسو ویلی شئ دوایي مې ورته اچولې ده او دا اوبه ورته هم روانې دي چې ډک شي بیا به خوازو پټي ته هلته به دا سپری چې کوم دی نو کوخه او خوړ به یېږي. مازه کې خو دا پیمپر و شی وران کړی دی نو پلان د پوتې دی مې تړل دی او اوس په اخوا طرف سایډ ته ځو، سپری به کوو او شیخ دروند دی په اولو یې راله بیا دړ کړو. الله دې خیر کوي چې اوس یې سپری وکړو او بیا میلاویږو. غوټۍ به تاسو ته ښایي چې دا غوټۍ څه ته وایي. دا غوټۍ دي تاسو لیدلی شئ، ماشاءالله دا غوټۍ کړلې نو په دې باندې به سپری کوو او زه دا ځای خیر لږ دی هغه ځای پورې دی، دونه نه دی، بس دا به کوو، نور دې بیا ځانه کوي. خیال دی دا خلک داسې کوي، تاسو لیدلی شئ. بس وشو دا بوټی چې کوم دی نو دا بیا ماشاءالله داسې مې اوبه کړو که نه چې لکه که پس د دې نه هم دا دانې نه کوي که نه نو هسې به نه کوي. ښه سم کار مې ورسره وکړو، باران مې پرې وکړو، باران تاسو لیدلی شئ. ډکې مې مکمل دغه کړو، دوه پیرې بلکې سپری پې ډېر، یو پیر مې د یو طرفه بل پیر د بل طرفه او اوس وایي دا چې پې سپری وکړې نو بیا ګلونه نه ریږي نو دانې پکې ډېرې. نو پر اوس کال یې خو یوه دانه هم نه وه کړې او سږ کال یې وکړي. دا سپری وکړو نو څه الله دې وکړي چې وشي او که نه کېږي هسې به نه کېږي، که دغه د لاسه نو ما خو دونه سم کار مې ورسره وکړو. داسې مې ولمبول که نه چې داسې ما چېرته نه دي لامبلي چاته په دې خپل عمر کې، او ښه ټایټ مې ولمبول بوټي. نو تاسو ته به ښه وي چې که دانې وکړې جو سپری به صحیح وو، که دانې ونه کړې جو دغه شی دی نه، موږ به څه وکړو، نور خپل کار دې موږ وکړو، نور د خدای پاک کار دی، الله پاک کار دی، بس هغه کوي. سپری پسې مې کمیس بدل کړی او پرتوګ مې نه و بدل کړی، نو دارې مارې پې ولګېدې، نو دا دارې مارې په دې کپړو په پرتوګ باندې او په دې باندې ولګېدې. اوس مې لامبلي نو اوس به بیا لامبم، کپړې به بدلوم، لامبم. دا کافر شی مې وټکلی شاته، خدای راله ستړی کړو، په دې اولو یې راله دړ کړلی، توبه وباسئ. سپری وشو، ماسپښین مې بانګې ویلی دی، نو اوس ځم مانځله، ټیم د مانځه دی او ماشاءالله موسم ښه دی او باران بیا وریځه راټوله شوې ده. باران ونه شي نو الله دې خیر وکړي، که وشي ځم په دې کې به خیر وي. الله پاک هر کار د خیر او د کمالات وي، بس چې الله پاک یو کار کوي که نه بس په هغې کې خپل یو راز یو بهتره وي، هغه د هغې نه بل بهتره نه وي. الله د اسمان او د وریځې او دا دې بل شانتې خوند دی. الله پاک قدرت ته ګوره ماشاءالله، لکه دا اسمان، دا موسم، دا حل وحل حلاوال ماحول، دا یو ځای کې هم نشته. دنیا هغه پکې پواد دی. مازدیګری دی او پټو طرف ته راووتم، بیا 4 بجې دي تقریبا او دا ماحول ډېر زیات ښه ښکارېده. نو ما چې هسې یو شاټ واخلم او ماشاءالله دا شین ماحول، شین موسم، شین اسمان، کله وریځ کله باران، سم شعر مې دې جوړ کړو، دې پکې خپله مزه ده. ګورئ